دا یو ورو سوال کړی دی چې یو پیر په اودس کې اندام انزل کله جایز دي؟ جواب دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي چې هغه د چاردام په وخت کې یو پیر هم اندام انزلی. په صحیح بخاري کې دا روایت تر عبدالله بن عباس، او دا تیم ثابت دی چې دوه پیري اندام انزلی، او دا تیم ثابت دی چې درې پیري انزلی، او دا تیم ثابت دی چې بې ترتیبه انزلی، لکه یو اندام یو پیر، بلې درې پیر، بلې دوه پیر، او داسې هم کړی. نو ټول جایز دي، جایز ټول دي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا یو پیر اندام انزلی دی، نو دا هم دې دپاره چې خلکو ته واضحه کړي چې ګوره دا کار جایز دی. او غوره څه ده؟ غوره درې ده. د درې نه به نه زیاتېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څوک د درې نه زیات شو فقد اساء و ظلم، نو ده بیا ظلم وکړو، زیاتی وکړو. د دریو نه به نه زیاتېږي، کم سے کم واجب هغه یو پیر دی. بیا که دوه دي وینځل، او که غوره طریقې ته ځي بیا درې پیر هر اندام وینځل، دا غوره دي. والله اعلم. موږ سره دا وخت هم ختم شو تقریبا، او لږ وخت پاتې دی. په دې باندې به اکتفا وکړو، او کوم سوالونه چې پاتې شو، ډېر سوالونه پاتې شو، هغه به روان نشست ته پرېږدو انشاءالله د الله په توفیق سره. د هغې جوابات به په روان نشست کې کوو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې، والله سبحانه وتعالى دې موږ ټولو ته علم نافع نصیب کړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.